السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته یو ډېر مهم خبر درکړم چې د هغه افغان تار په هکله باندې چې کوم پاکستاني ملیشو د افغانستان په خاورې باندې راغځول سوی و. دغو سره بیا طالبانو نن کوم کار کړی ده غواړم چې زه تاسو سره شریک کړم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. لکه څنګه چې تاسو به خبر سوي یاستئ یا به نوی خبر سوي یاستئ، دغه تېرې هفتې راهیسې دغسې خبرې روانې دي چې د پاکستان له خاورې نه په ننګرهار کې افغانستان پوله باندې افغان تار غځول سوی ده او دلته پاکستاني ملیشې یعنې تاسیسات جوړول غواړي. خو دغه خو تېرو حکومت د افغانستان چې کوم اشرف غني په وخت کې به هم دغسې ملیشې د پاکستان په افغانستان خاوره باندې رانې ورو به راغځېدل او دلته به یې تاسیسات جوړول. خو د افغانستان هغه وخت کې به دومره جدي اقدام به یې نه اخیسته د اشرف غني په وخت کې، ځکه هلته تاسو ښه خبر یاستئ چې ډېر زیات مشکلات هم ول او هلته د افغانستان اشرف غني په وخت کې یعنې ډېر زیات جاسوسان هم د افغانستان په دولت کې ول. خو زه به تاسو ته ووایم چې کله هم طالبان خبر سوي دي چې دغه ننګرهار کې د افغانستان په خاوره باندې د پاکستاني ملیشې تاسیسات جوړول غواړي. په یو ورځ کې دغه څومره تارونه چې پاکستان ملیشو جوړ کړي ول هغه ټول ور ختم کړي دي او دغسې ډېرې ویډیوګانې هم راغلي دي چې دوی هلته په خپله به تاسو فیسبوک کې هم کتلي. یعنې صرف یو ورځ کې دوی دغه مکمل دغه د افغان تار کوم چې د افغانستان په خاوره باندې غځول سوی او دغه یې له بیه نه وړی ده او دی هلته یعنې اجازه به وایي موږ هېچا ته مو ونه کړو چې د افغانستان په خاوره باندې یو میټر هم دې خواته که راواوړېده او دغسې تار یې وغځوو یا تاسیسات یې جوړ کړل نو موږ به یعنې ډېر سخت جواب ورکوو او دوی دغه عملي کړی هم ده. خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.